اوس د پاکستان حکومت ومنله چې په پاکستان کې دننه ډرون بریدونه په مختلفو ځایونو کې شوي دي. هغه دعوه چې افغان طالبانو کړې وه اوس پاکستانی رسنۍ هم مني او پاکستان حکومت هم مني. د پاکستان دعوه هغو دا کړې وه طالبانو چې د پاکستان د پینډۍ سره جفت فیض آباد سیمه کې هوایي برید کړی دی، اسلام آباد سره خواته نوخار سیمه یې ویشتې ده، جمرود کې پوځي مرکز په نښه کړی دی او په مختلفو علاقو کې اوس د پاکستان حکومت منلې ده چې په پاکستان کې دننه ډرون بریدونه شوي دي. خو پاکستان دراصل داسې وایي چې دا ډرون بریدونه چې دي دا د تحریک طالبان پاکستان له طرفه شوي دي او پاکستان باید دغه ډرونونه راغورځولي دي. خو دا ډیره مهمه خبره ده او ډیره غیر معمولي ده. یو خو دا چې کوم ډرون دی دا دومره ډرون نه دی یا دومره هم نه دی دا 8 فوټه نه زیات غټه ډرون دی، 8 فوټه نه زیات غټ ډرون دی او دا کامیکازه ډرون نومیږي. کامیکازه غږ چې کوم دی دا به تاسو کېدای شي مخکې اورېدلی وي د روس او د اوکراین په جګړه کې د ایران کې جوړېده، په مختلفو علاقو کې جوړ شوي دي او دا ډېر غټ ډرون دی. یعنې دومره نه دی که څوک دا فکر کوي چې دا د ماشومانو چې کوم د کیمرو ډرون دي داسې نه دی، ډېر غټ دی. ځان سره د بارود هم لږ ډېر وړلی شي. وزن چې دی کم دی هغې که زه تاسو ته ووایم مختلف معلومات که تاسو د دې ډرون وګورئ نو دا داسې نه دی چې څوک دا فکر وکړي دا یو وړوکی ډرون دی. اوس په دې کې ډرون کې صلاحیتونه په خپل ځای پرېږدو. 1550 میله د دې رینج دی، 1550 میله دا رینج لري، معنی 2500 کیلومتره پورې دا تلی شي او د دې ماکسیمم سپیډ یا د رفتار چې دی 115 میله د یوې غنټې دی، معنی 185 کیلومتره. د وینګز چې کوم دي یا سانګونه چې دی کوم دي هغه تقریبا 2.5 میټره پورې اوږده دي او ځان سره تقریبا 10 نه تر 500 کیلوګرامه پورې وزن وړلی شي. دا ډېر غټ ډرون دی. دا په اوکراین کې استعمال شوي دي او د دې CIA د امریکا کنفرمیشن کړی دی. اوس دا ډرون که چېرې پاکستان داسې وایي چې دا د TTP سره دی نو هم د پاکستان لپاره زه فکر کوم دا یو ډېر خطرناک خبر دی چې د کامکازې ډرون د TTP لاس ته ورغلی دی او TTP په فیض آباد کې یا په نوخار کې یا په پېښور کې یا په صوابۍ کې حملې کولی شي. یعنی په ظاهره ساجد ترر چې څنګه ویلي دي د پاکستان د اطلاعاتو د وزارت لخوا اچول شوي دي دا ډېره په خپله هم په ظاهره یو ډېره خطرناک خبره کېدای شي. البته طالبان وایي چې د ډرونونو دی ورلېږلي وو او په پاکستان کې دننه هوایي بریدونه کړي دي. نو که دا د طالبانو له مرکزه لېږل شوي نو هم تر اسلام آباده پورې او تر پېښور او صوابۍ او نوخاره پورې رسېدل چې دي دا ډېر دننه پورې ورغلي دي. د دې ډرون کې یو دا خبره هم ده چې دا ریډار نظام چې دی دا په هغې نه لیدل کېږي، دا ډېر لاندې پرواز کولی شي. نو که دا ډرونونه د هغو سره یو لاندې پرواز کولی شي دا په ممکنه توګه دا جنګ چې دی ډېر خطرناک حده پورې مختلفو سیمو ته په پاکستان کې نقصان رسولی شي. پاکستان تازه خبردار دی چې په خوست کې هم حمله کړې ده.